د ګړۍ د زنګ په اورېدو سره له خوبه پاڅېدمه. د خبرونو وخت و. راډیو مې د میز له پاسه راواخیسته تر څو د نړۍ او هېواد له حالاتو څخه ځان خبر کړو. عامر مې تر څنګ له هماغسې ویده و. زما په پاڅېدو لږ څه خوب یې ناکرار شو. له یوه اړخ نه بل اړخ ته واوښت. په خوږه ژبه یې وویل: قندې راډیو ونیسه، زه 11 دقیقې نور هم ویده کېږم. ما هم کمپله پرې سمه کړه. راډیو ته مې غوږ نیولی و. په کابل کې کراري وه. د خبرونو نه وروسته بله ادبي خپرونه پیل شوه. ما د کوټې د کړکۍ نه بهر وریځمنې ورځې ته کتل. اسمان ټول وریځو پوښلی و. ما ته یو څه را په زړه کېده، یو یاد و. زه یې له ځانه سره بوولم، خو زه نه پوهېدم او ذهن مې را سره یاري نه کوله. هو، په همدې کشوګیر کې وم چې نطاق د راډیو له څپو نه د برفي په اړوند مطلب وړاندې کړ. د مطلب په اورېدو ماشومتوب مې را په زړه شو. څومره خوږې شپې او ورځې وې. په خپل کور او کلي کې وو. د ژمي په واورینو شپو کې به مو د کور د صندلۍ په سر د توت او چارمغزو ډک قابونه ایښي وو او تورو چایو سره به مو خوړل. کله به چې د لومړي ځل لپاره واوره ورېدلې وه، نو برفي به مو جوړه کړه. د ګاونډیانو او نږدې خپلوانو چې کورونه یې موږ ته رانږدې وو کره به مو وروړه. هغه سهار راته ښه په یاد دی لکه دا نن. له خوب نه پاڅېدمه، ګورم چې ټول انګړ واورې په خپل سپین څادر پوښلی دی او د سړې یخنۍ زیری له ځان سره راوړی دی. ما خپلې تودې موزې چې شین رنګ یې درلود او پلار مې راته راوړې وې له المارۍ څخه راواخیستې. په پښو مې کړې. انګړ ته ووتم. په خوند سره مې په سپینو او د ورېښمو په شان پستو واورو باندې ګامونه کېښودل. بیا به مې چې ګام اوچت کړ، په واورو کې به زما د ګامونو چاپونه پاتې شوي وو. ما به ټول انګړ د خپلو موزو په چاپونو ښکلی کړی و. د خپل ګام هرې چاپې ته به مې کتل چې زما د موزو نه وتلې لیکې هم پکې ښکارېدې. دې چاپونو به ډېر راته خوند را کړی و. زما موزې ډېرې ښکلې وې او رنګ یې هم د شنو پاڼو په شان شین و. لږه واوره مې په لاسونو کې راواخیسته او خولې ته مې کړه. په دې کې مور را باندې غږ وکړ: ما لیونۍ، راځه چې ساړه دي، ناروغه کېږي. زما لاسونه یخ نیولي وو. چې کوټې ته لاړمه، د بخارۍ تر څنګ کېناستم. بیا مې مور په پاکټ کې څه بند کړي وو. راته یې وویل: دا واخله، نسیم دوی کره لاړه شه، ورې وړه، پام چې ګیره دې نه کړي. ګوره ځان په لاس کې ور نه کړي، که نه نو برفي په موږ راځي. ما هغه پاکټ واخیست. د ګاونډیانو کره ورغلم. د نسیم دوی د دروازې زنګ ته مې فشار ورکړ. د نسیم مشر ورور ور راته خلاص کړ. سلام مې وکړ. بیا مې پاکټ ورکړ چې دا مې پلار را لېږلی دی. هغه چې پاکټ په لاس کې واخیست، نو سمدستي یې زما لاس ټینګ ونیو او کور ته یې بوتلمه. ټول را باندې راټول شول. په ټوکو او ټکالو یې پیل وکړ. زما مور په پاکټ کې د لومړۍ واورې مبارکۍ تر لیکلو وروسته
ورته لیکلی وو. یو ښه لاندې پلاو، 1 کیلو توت او چارمغز، د چای لپاره یو غوری منتو، 4 کیلو مالټې او 20 دانې کیلې. دا فرمایش وو چې مور مې په پاکټ کې لیکلی وو. هغوی پاکټ پرانیست او په مزه مزه یې مبارکي او بیا وروسته د برفي د مهمانۍ فرمایشونه ولوستل. ښې خنداګانې سره وکړې. بیا د نسیم خور راولاړه شوه. په سکرو باندې زما مخ ښه راتور کړ او بیا یې یو اوږد لیست ولیکه. زما په لاس کې ځوابي پاکټ راکړ. د کور په لور یې د راتګ اجازه راکړه. ما پاکټ نیولی و. کله چې کور ته راغلم نو خدای شته چې مور مې په خندا شوه. ما ته یې راغبرګه کړه. بې غیرتې ګیرې کړې، بلا وهلې وې، منډه به دې کړې وه. له لاس نه مې پاکټ واخیست او په خندا خندا یې د هغو رالیږلی لیست ولوست. کله چې پلار مې دفتر ته روانېده نو د سودا راوړلو لپاره یې د هغو برابر کړی لیست ورکړ او د ماښام لپاره یې تیاری ونیوه. څومره ښکلی ماښام و. د ګاونډي د کور ټول غړي مونږ کره میلمانه وو. د ژمي شپه او د ژمي لومړۍ واوره مو ولمانځله. نن مې هم د راډیو په څپو کې واورېده چې د کابل په ښار کې واوره ورېدلې ده. که څه هم دلته په دې ښار کې خلکو واوره له نږدې نه ده لیدلې او ورسره بلد نه دي. یوازې د واورې ښکلا یې د تلویزیون په پرده کې لیدلی دی او کیسې یې د خلکو له خولې نه اورېدلې دي. د کیسو اورېدل دومره خوند نه لري لکه چې سړی له نږدې نه ګوري او د ژوند سره یې دا منظرې ملګرې وي. خدای شته چې زړه مې د داسې یو خوشحالۍ او برفي جوړولو په لټون کې شو. له کوټې راووتم. عامر هماغسې په خواږه خوب ویده و. ما له مالوچو نه د واورې غونډاری جوړ کړ او لیست مې ورته ولیکه. د واورې مبارکي مې هم پرې ولیکله. د عامر سر ته راغلم. هغه مې له خوب نه راپاڅاوه او پاکټ مې ورته ورکړ. هغه پاکټ پرانیسته. بیا یې حیران حیران راته وکتل. مسکی غوندې شو. د کړکۍ په لور یې منډه کړه. په غېږ کې یې راټینګه کړم او راته ویې ویل: دروغجنې کومه ده؟ واوره خو نه ده اورېدلې. او دا مالوچ؟ په خندا مې ورغبرګه کړه. دلته خو نه ده اورېدلې، په کابل کې اورېدلې ده. واوره مې پیدا نه کړه. ما مالوچ درته کېښودل. هغه د برفي په دود او دستور نه پوهېده، ولې چې هغه ماشومتوب دلته په دې ځای کې تیر کړی و او له ماشومتوب نه دلته اوسېږي. د برفي په لیږلو رسم او دود باندې نه پوهېده. ما ورته د برفي دود دستور په اړوند کیسې وکړې او هغه په ډېره مینه راته غوږ نیولی و. هغه چې واوره یوازې په فلمونو کې د سینما په پرده او د تلویزیون د هندارې پر مخ لیدلې وه، کله کله به یې په خوږ انداز راته وویل: قندې سړی په واوره کې لمدېږي. په هغه ورځ ماښام یې د ښار یو ښکلي هوټل ته د برفي د ناغې د مجرا کولو لپاره ځان سره بوتلم او ښه خوراکونه یې د کابل د واورې په یاد را باندې وخوړل. Thank you.